خلاصه یاد کړئ چې داسې به هم نه وایاست چې هر څه الله کوي بنده یې سم نشي کولی. دا د کفر عقیده ده. ولې ځکه تاریخ په کتابونو کې راځي یو فرقه ده، یو ډله ده چې هغو ته جبریه ویلی کېږي. جبریه چاته وایي؟ جبریه د الله مخلوق تشبیه ورکوي د پاڼې سره. دا پاڼه نه ده، خپل پر ځای ولاړ ده، که باد یې وښوروئ شوري، که ونه شوروئ نه شوري، یعنې مجبوري محض ګڼي بنده. دا عقیده د کفر ده. دا به ته نه وایي چې دا هر څه کوي دا نو الله کوي، والعیاذ بالله. ولې الله خو تا ته اختیار درکړی ده د کسب. دا عقیده هم غلطه ده. د دې په مقابل کې یو بله ډله ده چې هغه دا وایي چې انسان چې هر څه کوي خپل خالق ده هم دا بنده ده، والعیاذ بالله. لکه ستا ولاړه ده دا یو فعل ده، ستا ناسته ده دا یو فعل ده، ستا خوراک دی دا یو فعل دی، ستا لیکنه ده دا یو فعل دی. یعنی کار چې ته کوې لکه ته چې هر څه کار کوې د دې خالق هم والعیاذ بالله ته ای بنده. دا هم د کفر عقیده ده. نه به دا عقیده لرو چې بنده هیڅ نشي کولی چې هر څه کوي الله یې کوي. دا عقیده هم غلطه ده. دا عقیده هم غلطه ده چې بنده خالق د خپلو افعالو دی. دا عقیده هم غلطه ده د قدریو. بل صحیح عقیده سره زموږ تاسو د اهل سنت عقیده دا ده چې الله پیدا کوي بندگان یې کوي. الله خالق دی، بندگان کاسب دی. دا عقیده ډیر مهم ده. الله خالق دی، بندگان کاسب ده. لکه اوس ګوره دا باران څوک کوي؟ الله یې کوي. پیدا کړی چا ده؟ الله پیدا کړی ده باران. خو دا باران کولو یا د نه کولو ډیپټي الله چا ته سپارلی ده؟ میکائیل علیه السلام ته. مرګ چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی. خو د دې روح قبضولو اخیستلو یې کول د چا په لاس کې دي؟ اسرائیل علیه السلام. دغه شانته وحید خو د الله جل جلاله د خوا څخه دی، لیکن د را رسولو ډیپټي د چا ده؟ د جبرائیل علیه السلام. شپېلۍ چا پیدا کړی؟ الله جل جلاله. لیکن ورته کښېنولې څوک ده؟ اسرافیل علیه السلام. ایو مولوي صاحب بیان کوي چرسي ناست ول اسرافیل علیه السلام په خوله کې شپېلۍ ده چې دا پوی کړول بس بیا قیامت دی. چرسي ول مولوي صاحب ته دعا کوي چې دا اسرافیل علیه السلام ته زکام ورنسي کوي واره وټوخل خو بس پسو بالا قیامت دی. نو اسرافیل علیه السلام د دې کار بیا دا ده چې د سور پوکي قیامت جوړي. ګوره الله جل جلاله پیدا کوونکی د کوونکی نه ده. الله تا ته هر فعل در مقرر کړی دی چې تی کوه. الله وایي زه خالق یم، ته کاسب یې، ته کسب وکړه. او که چیرې دا ومنو چې بندگان هیڅ هم نشي کولی، دا چې هر څه کوي الله کوي، نو بیا په اعمال د نیکیو تا ته جنت ولې درکول کیږي؟ دا څومره آیتونه چې د جنت راځي چې په سبب د اعمالو تاسو ته جزا درکول کیږي، ثواب درکول کیږي، دا خو بیا دروغ سو. ولې خو ته نه کوې، ته خو الله یې کوي، والعیاذ بالله. یا اعمال د بدی چې ته کوې نو تا ته بیا په ګناه باندې تا ته جزا ولې درکول کیږي؟ نو دا خو الله یې کوي، والعیاذ بالله. ستا په نظر نو خو باید سزا تا ته نه وي درکول سوی. دا عقیده ډیره د ګمراه کون عقیده ده. مطلب مې دا ده چې اولیاء ته الله جل جلاله برخه ورکوي. نو د امام بخاري د قبر سره نږدې چې کله د خلکو دعا وکړه، د دوی دعا قبوله سوه چې په ډیر میاشتو نه قبلېدل، په یو سیکنډ کې قبول سو، باران وسو. خلک چې د امام بخاري د قبر چې راتلله په دې حیران چې سیلاب رالی چې موږ کورو ته څنګه ورسیږو. امام شافعي رحمه الله خو موحد دی. امام شافعي فرمایي انی لاتبرک بابي حنیفه واجیء الى قبره كل يوم زائرا. امام شافعي فرمایي وای زه د امام بخاري د امام ابو حنیفه رحمه الله په قبر زه توسل نسم، تبرک نسم، او زه هر وخت د امام ابو حنیفه قبر ترازم چې کله ماته یو حاجت پیش سي، ماته یو مشکل پیش سي، ماته یو تکلیف پیش سي، ماته یو مصیبت پیش سي، زه د امام ابو حنیفه رحمه الله قبر تراسم او د دې قبر څنګه دعا وغواړم الله ما څخه دا مصیبت ژر ایسته کوي. یا یو نیک شی د الله نه غواړم، امام بخاري رحمه الله قبر تراسم، 2 رکعات لمونځ الله ته وکم او دعا وکم، زما کار وایي چې په میاشتو نه کې دغه په ثانیو کې وسی. د اولیاء سره د الله جل جلاله مدد او روحاني سته. او بل وينزل الغيث وكيت کرامه، ډیر کرامتونه الله جل جلاله ورکړي دي. نو په دې عباراتو سره دا ثابته سو چې اولیاء ته ورسته تر موږ الله کرامت ورکړي ده،
او مفسرین هم دغه ذکر کوي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. الله جل جلاله فرمایي چې ته ووایه چې کوم کسان د الله په لاره کې مړه سوي دي، قتل سوي دي، تاسو هغو ته مړه مه وایاست. نو چې شهیدان ژوندي دي، اولیاء او صدیقین او انبیا، دا خو په لوړه درجه کې دي، دا خو بیخي ژوندي دي. نو قد تواتر عن كثير من الاولیاء انهم ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم. و دا ډیر ځله ثابت سوي دي چې اولیاء خپل دوستانو ته مدد کړي ده په قبر کې، دنه چې هم دي، او خپل اعداء دشمنان خراب کړي دي قسم په قبر کې دي. والظاهر ان النسب في القول المفسر مجازيه، لکه په علماء د اصول فرمای انبت الربيع البقله، انبت الربيع البقله، دا زمانہ بوټه شین کوي، نه دا زمانہ اوس خو شین شین کوي دلته، وای دا زمانہ بوټه شین کړه. د دې خدا مطلب نه دی چې زمانہ خدای سن الله بالله دا بوټه شین کړه، دا نسبت مجازي ده. ما ته مخکې مثالونه درکړل، لکه ته چې وای ډوډۍ مې وخوړل، ډوډۍ زموړ کړم، اوس که په حقیقت یې واړی خو اول کافر ته خپله یې ولې ته وایې چې ډوډۍ زه موړ کړم، الله دې مړی که دې ډوډۍ مړی. که ته وایې اوبو زه د تندې څخه خلاص کړم خو کافر کېږې، ځکه الله دې د تندې څخه خلاصوي که دغه اوبه خلاصوي. یا ته وایې ډاکټر ته ورغلم انجکشن او ډریپ یې ولګوئ، ګولۍ یې راکړې، ټبلیټس یې راکړي، الله شفا زه ښه شوم، جوړ یې کړم. ډېر خلک دا وایي فلانکي ډاکټر ته ورغلم ګولۍ یې راکړې زه یې جوړ کړم. دا خو حقیقي نه ده. که حقیقت سره رواخ خدا ټول د کفر الفاظ، نو بیا په یو باندې د کفر ټاپه لګول او په بل باندې چې د توحید ټاپه لګول، دا خو جرم دی، بې انصافي ده. مطلب دا ده که یو څوک تا ته وایي چې اولیاء مدد کولی سي، دا مه وایه چې د دې کافر ده، که سم هغه ولی وفات وي. یا که یو څوک تا ته وایي چې انبیا امداد کولی سي، دا روحاني ده، مجازي ده چې الله جل جلاله امداد کوي. الله جل جلاله ودت دا ولی ته دغه قدرت او دا طاقت ورکړی ده. موږ منو که الله جل جلاله دا ولی ته دا قدرت او طاقت نه وای ورکړي، دا ولی یو ماشه لا د خپل مخ نه سويسته کولی. دا عقیده به د اهل سنت صحیح په ذهن کې لري، نه به افراط کوي، نه به تفرید کوي، نه به زیاتی کوي، نه به کمبود کوي. الله جل جلاله دې مشتاق د عمل کولو توفیق راکړي.